حضرت بایزید بوستامي رحم الله بویل د یو ډېر لوی بزرګ او د الله ولی او دوست تیر سوی دی چې پر ما د ولایت دروازې د مور د دعا له کبله الله پاک را خلاص کړي. کله کله چې بچا تپوس پوښتنه ځینې وکړه چې هغه څنګه، ای د الله نیک دوسته، ای د الله ولی، هغه څنګه ستا د مور د دعا په وجه په سبب پر تا د ولایت دروازې الله خلاص کړي. ورته کله چې به مور د یو شي غوښتنه وکړه او زه به کور وم، نو د ما نه مخکې څوک به مور ته نسو حاضرېدلی. د مور خدمت بیخي د ما د وجې څوک دې ته نه و په رسېدلی چې د مور خدمت یې له ما نه مخکې کړی وی، چې زه به وم مور به بیا چاته د هېڅ هم نه و مجبور. د کپړو نه راواخله در هر څه پورې، در خوراک، در څښاک، در دعا پورې. یوه شپه د یخ شپه وه، مور مې غږ کړل چې اوبه مې پکار دي. وایي ما ژر لوټه راواخیستله، اوبه مې ورته راوړلې. غیبي کور کې اوبه نشته، زه د لږ په اوبو پسې وځنډېدم چې یا یې د یو لرې ځایه څه راوړم یا یې د بل کور راوړم، خو چې ما را رسولې داسې یو څه ټیم پکښې وتی. ما خو خپل پوره کوشش وکړی چې رالم داسې یخ مې کېږي، بدن مې دې لرزېږي، خو ځان مې راورسوي چې رالم د مور سترګې مې سره ورغلي دي، بېرته بیده سوې ده. شپه ده، د شپې د مور د اوبو دپاره راپورته سوم. وایي زه ورته انتظار سوم، زه ورته ودرېدلم، هله داسې یو تقریبا ګنټه به تېرېږي، نیمه ګنټه به تېرېږي چې مور مې بیا اړخ بدلوي، سترګې چې را روڼې کړې. ماته یې وکتل چې زه اوبه مې په لاس کې دي، بدن مې په کپ اخته دی او سر ته ولاړ یم. دې خو وختي غږ کړی ولو، وایي سر یې سر تور کړي، الله ته لاسونه پورته کړل چې الله، وایي د هماغه ورځې څه زما په کیفیاتو کې بدلوالی راغلی، د هماغه شپې څه، د هماغه آنه څه، د هماغه دعا څه، زه په خپلو کیفیاتو دی پوهېدم چې پر ما د ولایت دروازې الله پاک را خلاصې کړي. زه الله پاک په خپلو خاصو دوستانو کې داخل کړم. هغه دعا وه، هغه سبق و، هغه درس و. الله رب العزت دې موږ تاسو ته د مور و پلار په خاصه توګه، د خپلو قریبانو په خاصه توګه، په عامه توګه د هر مؤمن د خدمت، د هغو سره د احسان، د هغو سره د ښو توفیق را نصیب کړي. بس همدا ښه دي چې وروسته به انسان له په ښه ورځي. ورونو چې څونه مې وس ورسېږي، یو بل ته د قدر په سترګه وګورئ، یو د بل ته د خیرخواهي په سترګه موږ ته په کتل پکار دي. د شیطان کارونه، د شیطان خبرې، د شیطان کارنامې، د شیطان خویې، دا د الله رب العزت موږ تاسو ټول حفاظت ځینې وکړي. السلام علیکم.